السلام علیکم ګران شاګردان اولاد وک چې روغ جوړ یاست. راځه د نن سبق چې د هغه یوز اف او ټو ان انګلیش په انګریزي کې د او ټو استعمال دا هم ماډل ورک. راځي اول د دې تعریف بیا څو استعمالونه هیڅ مثالونه درته وایم. تعریف یې دا دی او ټو د یو داسې اخلاقي فریضې د ادا کولو لپاره استعمالیږي چې که ته نه وکې تاوان نه درته رسیږي خو کول یې ښه کار دی. یو کار دی چې که ته وکې هغه ډېر ښه دی، که نه وکې تا ته تاوان نه رسیږي. ستا اخلاقي طور سره لپاره ښه دی. مثلا we have to do this work instantly. موږ باید دغه کار ژر تر ژره وکړو. که دا ژر تر ژره وسي ښه دی، ګټه لري، خو که ژر تر ژره نه وسي تاوان نه لري. نو راځئ د دې څه نور مثالونه نور استعمالونه هم درښایم، خو تاسو ویډیو لایک کړئ او ویډیو در پای راسره وګورئ چې د دې په استعمال مو ښه سر خلاص شي. We have to respect our elders. We have to respect our elders. موږ باید د مشرانو احترام وکړو. دا اخلاقي طور یو ښه کار دی. د مشرانو احترام اخلاقي طور یو ډېر ښه کار دی. که یې نه وکړو موږ ته تاوان نه رسیږي، خو موږ په ښایسته کېږو په دې کار کول باندې، نو موږ باید ځکه دا کار وکړو. You should work hard. You should work hard یا work hard. ته باید محنت وکړې، ته باید خواري وکړې. دا د اډوایس د نصیحت لپاره چاته نصیحت کوي هم دغه او ټو استعمالیږي. Everybody ought to be at home right now. ټول باید اوس پر کور وي، پر کور یې. نو بل خبر دا دی چې د should او د او ټو خاص فرق نشته. په اخر کې تاسو هم یو پوښتنه وکړئ یا دا رقم پر دې بری یو جمله ولیکئ په کمنټ کې.